لخوب جکسا ازنگونا دی بیا بکڑی ارمان دا تور لحد سخت تکلیفونا دی مکا و خوبونا لخوب جکسا ازنگونا دی بیا بکڑی ارمان دا تور لحد سخت تکلیفونا ما سره د سودا وکړه ما د سره واده وکړه چې د 1000 روپۍ راکړه میاشت پس بدل یو من غنم درکم کیدای شي زه مړ شم کیدای شي زه د خپلې وعدې خلاف وکړم او درې نه کړم کیدای شي خراب شی درکم کیدای شي دوکه د سره وکړم خو چې الله کوم وعده وکړي خامخا پوره کوي الله چې کوم وعده وکړي لازمن به درکوي نه خدای له مرګ راځي نه واده خلافي کوي نه ورسره د یو شي کمی شته سخا دا د حضور پاک صفت دی دا د ټولو ډیرو پیغمبرانو صفت دی یوازې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه خو علیه السلام چې اجود الناس په ټولو خلکو کې زیات سخي حضرت ابراهیم علیه السلام څومره سخي چرته په ژوند کې ابراهیم علیه السلام چې به میلمه مونته نو بې میلمه ډوډۍ نه ده خوړلې په لاره به ګرځېده داسې د ډوډۍ په وخت کې او چې څوک به سیکل دې خوا راشه ډوډۍ دې خوړلې ده نه ما سره به نن ډوډۍ خوري د راروي بیا رانیو ځان سره به میلمه کوو موږ څه کوو چې د ډوډۍ وخت یو په لاره هسې هم څوک تېرېږي نو زر کور ته درنوي او دروازه بنده کړو چې خدای دا د شین اسمان شلق را باندې راونه غورځېږي مفتو کې را برغ نه شي او ډوډۍ را سره ونه خوري حالانکې دا کومه میلمه چې ډوډۍ ستا په کور کې وخوري دا د ده وه ستا نه وه دا ده له خدای مقرر کړې شکر وباسه چې دې واپسې راوسته که درته وي چې دا به ورپسې پېښور ته وړې بیا به دې څه کول واپسې دلته راوست نو په لاره یو ځل یو بوډا تېرېده ابراهیم علیه السلام ورته لار کې ولاړو بابا ډوډۍ دې خوړلې ده وی نه راځه ما سره ډوډۍ وخوره چې څنګه یې راوست ډوډۍ ته یې کېنو نو ابراهیم علیه السلام ورته ډوډۍ مخکې کړه وی د الله په نوم شروع کړه وایه د الله نوم او شروع کړه بوډا ورته وی الله څه ته وایي دغه خدای نه پېژنه خدای څه ته وایي وی ښه خدای نه پېژنې د خدای نوم نه پېژنې وی نه پاسه وایي زه هغه چا باندې ډوډۍ نه خورم چې کوم خدای نه پېژنې او د ډوډۍ په وخت کې د خدای نوم نه اخلي پاسه بوډا بابا یې پاسو لاسونه یې اړچېدل چې بوډا بابا لاړ الله جبریل علیه السلام ابراهیم علیه السلام ته راولېږي وی دا بوډا دې ډوډۍ نه ولې پاسو الله ستا په وجه مې پاسو نه ته پېژندې او نه ستا نوم پېژنې او زه ورته بیا هم یم چې د الله نوم والو بیا م انکار کوي ستا نوم ورته یادوم ستا ورته یادوم بیا م انکار کوي نو چې ستا نوم نه اخلي ځکه مې پاسو وی ښه دې ونه کړل ابراهیم یو وخت ستا میلمه شو ما نه مني زما نوم نه اخلي او تا په مخه کړ او دا د 100 کالو دی او دقه ما نه مني او زما خلاف کوي او زما نوم نه اخلي او ما چته هم په د ډوډۍ بنده نه کړه هر وخت ورکوم دنیا کې الله هر چاله رزق ورکوي رحمان الدنیا هر چاله روزي ورکوي نو دومره سخي و چې څوک به رالل چیلې ګډ بیا ورته فورا لال یو ځل میلمانه رالل په لاره تېرېدل ابراهیم علیه السلام ته راوګرځېدل قرآن شریف کې الله وایي فما لبث ان جاء بعجل حنیس فورا کور ته لاړ او سخی یې ولالال کو رویت یې کوله پېژني نه چې میلمانه څوک دي دا هم نه چې ګنې پېژنګلو میلمانه دي نه ناپېژنګلو دي فورا لاړ سخی یې لال کو او هغه ولا رویت که حنیس په عربی کې رویت کړي ته وایي رویت یې کوله میلمنو له راوړو ته یې کېښود چې میلمنو ته یې کېښود میلمنو ګوتې نه وروړې د هغه زمانې رواج به ده و چې چا په چا ډاکه غورځوله نو خوراک به یې نه کوه کره دا به یې نه ښه اوس خو چې د شپې ډاکه وغورځوي نو فرج نه ټول سامان نه اول په هغه ځای پې خوراک وکړي اخباراتو کې ډېر هم داسې ولیدل هلته وله مړي موکي په کور کې سامان هم ته یوسي او دا وله په زړه بیا له پټی ولګوي چې کور کې څه سامان ومونی هغه هم ترې وخوري ظالمان نو دی ویارید چې دا جوړ غله ډاکوان راغلی دي نه ښه دا ده چې زما خوراک له ګوتې نه وړي نه میلمانه پې پې شو هغې ویل لا تخف یریږه مه موږ انسانان نه یو موږ د الله فرشتې یو انا ارسلنا الى قوم لوط موږ ځو ستا ارواره د لوط علیه السلام د هغه قوم ته راغلی یو او هغه هلاکو د الله په حکم راغلی نو رحم پکې ډېر زیات و فورا یې ورسره جګړې شروع کړې وی نه که نه هغه خلق له قوم مه هلاکوې خیر دې سم به شي توبه به وباسي وی نه ډېر صبر ورته الله کړی دی
توبه نو باسي خیر دی گزاره وسره وکړي ګوره کافر دی پړه کې رحم دی په دې سره جګړو دی وی ګوره نورې خبرې پرېږده تاله رالو او دا قوم به تباه کوو څه وخت به تباه کېږي سبا وخت کې پېشمني ټیم کې به تباه کېږي او د مار واره سره به څه کوې وایي ستا واره سره د مسلمان خاندان نه به ترې موږ بچ کوو بیبي یې ولاړه وه بیبي ساره علیه السلام ولاړه ده هغې دا خبرې اورېدلې هغې له یې مواز ورکړه وی مبارک دې شه تاله به خدای زوی درکړي الله به دله بچې درکړي وی زه به څنګه بچې راوړم الدو انا عجوز خو بوډه یم وهذا بعلی شیخا کبیره خاون من بوډا دی وی بس دا د الله فیصله تعالی به خدای زوی درکوي نو الله وله اسحاق علیه السلام ورکړ نو خبره مې دې پورې کوله چې ابراهیم علیه السلام دومره سخي دی دا نه چې ودرېږه یاره تیار ډوډۍ به پرې وخورم مېلمنو ډوډۍ هم نه خوړه اوس ښې ورته حلال او چې دا څوک سخا کوي که نه د هغوی ګوره الله بندوبست هم کوي خدای پاکې چې ته بېماله کوي هم نه خو چې د الله دپاره سخا کوي دا پکې شرط دی ګوره بعضې خلک سخا کوي دی چې خلک راته سخي ووایي خلک راته ښه سړی ووایي خلک وایي چې دی خو ډېر ښه سړی دی او ډوډۍ ورکوي نه هغه به د مال نه خلاصېږي او آخرت کې به 1 روپۍ ثواب هم نه یو حدیث پاک کې راځي وایي د قیامت پر ورځ به 3 کسان یو پکې سخي دی الله به دې تپوس کوي تا څه کړي دي الله ډېر مال دې راکړی ما ټول ستا په لار کې لګولی دی الله به ورته فرمایي چې او بېشکه مال خو یې زما په لار کې لګولی دی خو زما د رضا دپاره نه لیقال انک جواد دې دپاره چې خلک تا ته سخي ووایي نو هغه نوم دې په دنیا کې ګټلی دی هغه ثواب درته میلاو شوی دی خلکو درته سخي ویلی دی اخرت کې دې سم نشته نو نبی علیه السلام فرمایي الله به فرشتو ته حکم وکړي په دې سپېمو کې به ورته زنځیر واچي او پړ مخې به جهنم ته ورغورځار کړي نو سخا به کوو خو دې دپاره نه چې خلک وایي چې ښه سړی دی خلک وایي سخي دی خلک وایي ډېر نیک سړی دی او خلکو سره ښېګړې کوي دا خو دې پیسې ډب ته وغورځولې استمتحان دی نو ابراهیم علیه السلام په علاقه کې یو ځل قحط راغلی و دی خو سخي و مال به یې ډېر زیات ورکاو ګډې چیلۍ به هم ساتلې قحط راغلی خلک به راتل ابراهیم نو چې څوک قحط راشي او لوږه راشي نو خلک نیک صالحینو سخیانو پسې ځي د پسې خلک راغلی څه نشته نو په یو بل علاقه کې وطن کې یو امتي دی دوست هم دی او امتي هم دی او هغه مالدار دی نو یو کس دی بوجۍ ورکړه وی دا بوجۍ به هغه له یوسي او دا به ورته ووایي چې د وړو نه ډکه راوړه ابراهیم علیه السلام بار ته تللی هغه بوجۍ یوړه هغه دوست له چې یو ویړه په هغه علاقه کې قحط نو د خبرې مختلف قسمونه هغه دا چلو که هغه دوست دی هغه امتي چې هغه بوجۍ ورته له شګو نه ډکه کړه وی دا به ابراهیم علیه السلام له دا شګې یوسې ورته به ووایي چې ته د خدای پیغمبر یې د الله نه سوال ولې نه کوې چې خدای قحط ختم کړي موږ هم ټولې شګې دي علاقه کې فصل نه کېږي او ټولې شګې د څاروو ګیام پکې نشته خشاکونه هم اوچ شوي دي ګیاګان هم ختمې دي دا د شګو بوجۍ به وله خامخا وړی د شګو بوجۍ را باندې ولې وړی وی نه دا به وله وړی چې ابراهیم علیه السلام لږ خو الله ته متوجه شي وویني چې ټوله علاقه دا بنجر ده او شګې دي ګیاګانې فصلونه ختم سړي هغه شګې راوړی ابراهیم علیه السلام دروازه کې بوجۍ وغورځول ابراهیم علیه السلام دې وخت کې بار ته تلل چې بار ته لاړ دې ورسره میلاو شو څه دې وکړل وی صاحب بوجۍ راله ډکه کړه خو د وړو نه د شګو دا ولې وی هلته قحط دی او ډېر پریشانه دي خلک او دې دپاره راکړه چې ابراهیم علیه السلام ته ووایه چې د الله په دربار کې دعا وکړي او زاري وکړي خدای ته ژړه وکړي دعا به وکړو چې کور ته راغی میلمانه خو ناست دي کور ته ننوت نو کور کې د وړو بین پې ولګېد بیبي ته وایي او ډوډۍ پخېږي وی دا ډوډۍ کم ځای وه وړه د کم ځای نه راغلي دي وی دا ستا هغه خلیل را لېږی دی خلیل دوست ته وایي ارسله خلیلک الفلان ستا هغه فلانکي دوست د فلانکۍ علاقې دا هغه را لېږلی ابراهیم علیه السلام خو پوه شو چې دا هغه نه دي را لېږلی هغه خو د شګو بوجۍ غورځولې وی دا بوجۍ وی یو چې کوله وې کړه وړه پکې پراتو ما ته یې غږلي دي وی دا زما هغې فلانکي خلیل نه دي را لېږلی دا زما اسمان والا خلیل را لېږلی الله را لېږلی خدای به دې مال نه کمې قرآن شریف شاهد دی قرآن شریف کې الله وایي مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبة انبت 7 سنابل
فی کل سنبلة 100 حبه والله یضاعف لمن یشاء. چې 1 روپۍ د الله په لار کې خیرات کړه، الله به 1 په 200 بدل درکوي، بلکې د هغې نه به زیات درکوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بني اسرائیلو یو واقع ذکر کړي. بني اسرائیلو کې یو ښځه وه، په لاره په یو ځنګل کې تېرېده، ماشوم بچی دی ورسره. دې کې پې زمري حمله وکړه. چې په دې ښځې حمله وکړه، ښځې ترې تښتېدله، ځان خلک بچ کئ. دې ښځې سره په غېږ کې ماشوم بچی و، تېرودونکی هتې پرېوت، دا تختې هتې پرېوت. چې پرېوت شر مخ راغی، هغه ماشوم یې په خوله کې اوچت کړ. بس هغه ته خپل خوراک میلاو شو، هغه زمری شر مخ لاړ، هغه ماشوم یې په خوله کې اوچت کړ او روان شو. چې دې ښځې وکتل چې زما ماشوم بچی خو دې شر مخ اوچت کړ، نو دې وخت کې د مور په زړه چې څه تېرېږي، الله یې مسلمانو سره چغې یې کړې، خدایه، او په دې زمري پسې ورتلیم نه شي، یېرېږم ته. یو اونه وه، د هغه اونې لاندې یو سړی راغی، او سړی چې څنګ راغی، سړي سره توره په لاس کې ده، او یو اجدهایي چغې یې ویسته هغه سړي په هغه زمري باندې. په هغه زمري دونه هیبت راغی چې هغه ماشوم یې د خولې نه وغورځېد، او زمري منډه کړې، وتښتېد. هغه سړي هغه ماشوم په غېږ کې راواغېست، دې ښځې له یې راوړه، ویې هم واله دا ماشوم. دا ښځه ورته ودرېده، ای سړیه ته څوک یې؟ تا خو هغه کارنامه وکړه چې زما ماشوم دی د زمري د خولې نه خلاص کړه، ما به ورته کتل او زما بچی به یې خوړه. ماشوم بچی ته څوک یې؟ وایي ده د الله فرشته، ستا مدد له الله را لېږلی، ما څه داسې نیکي کړې ده چې تا الله زما مدد له را لېږلی. وی تا یو وخت یو نیکي کړې ده، ډوډۍ دې خوړه، یو نوړی وه د سره زیاتي نه وه، دې خولې ته یوړه، او دې کې یو سوالګري اواز وکړه، خیر راوړی خدای مو بخ. تا هغه نوړی د خپلې خولې نه راوویسته او هغه سوالګري له دې ورکړه. نن الله د زمري د خولې نه ستا بچې نوړی په شکل کې راووسته او تا له یې درکړه. مونږ خلک په دې کې نه یو. زه یم زه دې موړ یم، ګاونډي مې دې ناري خو چې زه موړ یم، غریب مسکین دې ناري خو چې زه موړ یم، زما د ډېر دولت یو ډېرې بنګلې دي مې، ګاونډي مې د لږ هېڅ هم نشته. قسم دې که دا بې ځایه ځي. ستا 1 روپۍ چې ته د خدای په نوم خیرات کې، او 2 روپۍ د خدای په نوم خیرات کې، خدای ګواه دی، قسم مې راته وخوړ چې دې نه الله خبردار دی. او دا چرته هم ضایع کېږي نه، دا نیغ الله له ځي. او داسې هم نه چې یو په یو، دا به دله یو په 20 دومره تېږي چې ستا کمپیوټر یې شمېر نه شي کولی، دومره غټ غر دی. سخا قیمتي شی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي السخی قریب من الله، سخی سړی الله ته نږدې دی، قریب من الجنه، جنت ته نږدې دی، بعید من النار، د اور نه لرې دی. او بخیل سړی دا قریب من النار، اور ته نږدې دی، بعید من الجنه، جنت نه لرې دی، بعید من الله، الله نه هم لرې دی. او یو حدیث کې عجیبه لفظ راځي، ولجاهل سخی احب الی الله من عابد بخیل. یو سړی دی چې هغه عبادت گزار دی، ډېر عبادت کوي خو بخیل دی. او یو سړی صرف فرض منځونه کوي، نور نفلی عبادتونه نشته خو سخی دی. دا سخی بې عبادته والا، دا هغه عبادت گزار بخیل نه د خدای په نزد ډېر خوښ دی. سخا بهترین لوی شی. په دارالعلوم دیوبند کې یو استادان واقع بیانوي چې دیوبند په دې کلي کې یو بوډا بابا او میاو نو سیدو شاجي صاحب بہته خلکو وی ګیا به خرڅول. نو دا هغه دا قانونو چې ګیا به کله راوړه، نو غټ پڼ به یې راوړه د نورو خلکو په نسبت. د نورو ګیا به کمه وه، نو ده به ډېره وه. د نورو ګیا به ګډه وډه وه، ده به سوچه ګیا راوړه. نو د ده د ګیا به خپل ریټ مقرر و، خو چې څوک به لومبې چا په ګیا لاس کېښود، ګیا به د هغه وه. هر څوک به پته مو چې د شاجي صاحب ګیا به نن ظالم، نن به ظالم، قیمت به کم و، ګیا به ډېره وه او ښه به وه. چې دا څوک په سودا خرڅولو کې ټګي او دوکه نه کوي که نه، او لږې پیسې ګټي، دله خدای ډېرې ورکوي، خدای نه پوهي، خلک موږ نه پوهېږو. موږ وایو راشه دوکه وکړه او ډېرې پیسې وګټه، نو چې کم ګاک ته یو ځل واخېست دوباره به دله بیا نه راځي.